د دې زمانې دا دروغجن مولیان چې په دې نیټ باندې ډېر راځي د دروغو خوبونه یې بې شماره بشارتونه. اوس 10 منټه مخکې ماته د یو ځای نه یو عالم دین دا خبره وکړله، اگر چې په دې به ډېر خلک اعتراض کوي، خو والله بالله تالله که زه په دې کې دروغ ویم چې بېګا ما یو ډېر زیات نوراني مخواله انسان ولیدو او بیا یې وویل چې ما ته یو عالم دا تعبیر راکړه چې دا خو نبی علیه السلام دی او حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه غاړه ورکړه او ویل چې مبارکباد یې ورله ورکړو چې انشاءالله ته کامیابي. او بیا دا بعضې مولیان راپاسې نو ډولونه یې راواخسته هلکه چې د غلط خوب بیان کو خو رد پې وکړه که نه، خو چونکې د پارټۍ دی که نه، زموږ ملک کې خو پارټي بازي ده، مسلک پرستی ده، چې خپلې پارټۍ مولا دي خرافات هم بیان کړي نو خامخا به له پرتوګ ګوري، او چې بل کس معمولي غوندې سخپه خویه شوي لا نه فتوې به پرې لګېدې، فتو باران به شروع شي. عجیبه دا ولیدې پلاني کانفرنس ته نبي علیه السلام وایي ورشه، یو خوب کې مې دا ولیدې چې نبي علیه السلام د پلانۍ پارټۍ جنډه راله راکړه یو ملا صاحب چې دې جنډې ډېر خیال ساته، او خوب کې مې دا ولیدې چې پلانۍ پارټۍ مولوي صاحب یې راته وښودو چې ګوره د دې امیر صاحب او د دې صدر صاحب به ډېر خیال ساتئ. دا ټول خو کذابان دي، دروغجن دي، تجربې غلط نظریات چې په کم چا کې را دن نشي. د دوی ټول دین په دروغو، په خرافاتو او په خوبونو باندې بنا وي. تاریخ د دې خلکو وګورئ، دا خلک قرآن او حدیث ته نه ګوري، موږ ورته د الله د کتاب د میز نه لګوو، زموږ نه مني کنځلې راته کوي، موږ ورته د صحیح بخاري حدیث وایو را سره یې نه مني کنځلې کوي، او دی ورته د خېټې نه لګی دی او بېګا یې په ډکه خېټه خوراک کړی او څه یې لیدلي دي او وایي ما داسې ولیده او هغه مني ورسره. سبحان الله. کله انسان خوراک ډېر کړی د شپې به د ډکه خېټه چې ویده شي بس بیا به دا ګډوډ خوبونه یې نه ځکه هلته په معده او په دماغ باندې بوج دی، ګیس دې سر ته ختلی دی، بس دغه ګډوډ خوبونه به یې نو په ذل خوب چې دی ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ته پریشانه کړي نو دا چاته اړ وایم اعوذ بالله وایا او دا اړخ دی بدل کو بس سوچ فکر ته مکو دا شیطان د طرفه سي پریشان. تقدس الموب اسګوري نړۍ، تقدس الموب اسګوري نړۍ، غرور باندې ما چې مغروري نړۍ، مغروري نړۍ، تقدس الموب اسګوري نړۍ، تقدس الموب اسګوري نړۍ، غرور باندې ما چې مغروري نړۍ، غرور باندې ما چې مغروري نړۍ.